نو پاکستان د داسې شی دی لکه یو مولا تقریر کړی ویلې د پولیس رات پل چې دی د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی او ټول خلک به پې تېرېږي. نو مور ته تپوس وکړل بچیه دا رښتیا ده چې د دوزخ په دې ملا غوړېدلی د پولیس رات پل او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی؟ ویل مورې رښتیا خو ده. ویل بچیه که خبره داسې نو ابای خو دې پکې پرېوتې واخله، زه خو په دې نري پل نشم تېرېدی. نو پاکستان ابای ده چې خلیج سره څه وشو ابای پکې پرېوتې واخله. بیا به دا خویه مخونه چې دی درته وښیم چې دوی کوم طرف ته منډې وو. بیا د بین الاقوام ایمان هم تاسو ولیده. بین الاقوام خو یو منصف اداره پکار ده چې ته د عراق خبره نه اورې او ته چې دی د طاقت استعمال اجازت امریکې ته ورکې، دا خو انصاف نه دی کړی. نو زما عزیزانو دا حالت دی نن د مسلمان ملکونو. هغه مزدورۍ چې کومې د پاکستانیانو هم په دې عرب ملکونو کې لګېدلې وي، هغه مزدوران په یو منډه را تښتېدلي دي، یا چې کوم هلته پاتې دي د هغې پوښتنه وکړئ چې څه حالت دی. نو نن په دې اور ګډ دا ملکونه د خپل عمل او د خپل کردار د لاسه 9,000 ملین ډالر 9,000 ملین ډالر 1 ملین لس لکۍ 9,000 ملین ډالر د یو ډالر قیمت 22-23 روپۍ دی. 9,000 ملین ډالر د یوې ورځې خرچ دی د امریکې په فوج باندې د سعودي عرب. حساب یې کوئ په دمونو نه م واورېده خبره. 9,000 موږ له 50 لکه ریاله راکړي دي، هم شکریه ادا کوو چې خیر دی څه خو یې خوله کې خاورې راواچولې. نو عزیزانو عرض مې دا و چې نن ټول مسلمان قوم د الله د عظیم قهر په لپیټ او د خپل عمل د لاس. تاسو خو باز نه راځي، د خپل ارامتوبونو نه دا قوم باز نه راځي، د خپل شیطانت نه باز نه راځي، په هیڅ ګناه صرفه نه کوي، خو تماشې به د ځان انشاءالله وکوي چې په کوم طرف به تښتئ. ښځې به هم کوم خامنډې وهي، بچي به هم کوم خامنډې وهي او تاسو به کوم خامنډې. نن روس، چین، امریکا، برطانیا، فرانس، جاپان، جرمني دا ټول کافر ملکونه ټول یو دي، ټول یو دي د مسلمان د ختمولو دپاره. او مسلمان بدبخت چې دی هغه یو نه دی، په یو کلي کې یو نه دي، په یو کلي کې، په یو صوبه کې یو نه دي، په یو وطن کې یو نه دي. مسلمان د خدای په قهر اخته دی او خدای به نور اخته کوي. په یو کور کې د دوه اتفاق نشته، یو ځان له یو د مور میړه کتلی، بل ځان له بل د مور میړه کتلی، په یو کور کې. نو خدای کارونه چې دي هغه ټول ټیک دي. کوم قوم چې خپل حال په خپله بدل کړی نه وي د هغې قوم حال خدای نه بدلوي. نو خلیج دې وخت کې د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ دی. که یو ګرز وشو بیا به یې تماشې کوئ. پرون تاسو وګورئ په کویټه کې چې کومه دماکه شوې ده، د کروڑونو روپو نقصان شو، کروڑونو. سړي چې پکې کم ضایع شو هغه خو پرېږده، د کروڑونو روپو نقصان شو. دا به کوم ځای نه ستا ملک پوره کوي؟ بیا د بلوچستان خو دومره خواره او سپیره صوبه ده چې څه اندازې نشته، یو دماکې سره کروڑونو روپو نقصان. بهرحال زمونږ نور وس کې څه نشته، خو الله پاک دی د ابراهیم غوندې کار د امریکې سره. الله دې څه غیبي بمباري پې وکړي او دا امریکا دې خدای د صفای هستي نه میټاو کړي. د دې د لاسه مسلمان ملکونه تباه کېږي لګیا دی، غرقېږي لګیا دی. که په زوري د مسلمان زور د سره نشته. 43 کاله پاکستان کې تر اوسه پاکستان یو رشکم جوړه نه کړه. رشکم پاکستان یو توپه نه ده جوړه کړې، یو ټینک یې نه دی جوړ کړی. دا روټي خلاص که په صوبې کې ممبران دي په یو بل چقړې تپي، او که په قومي اسمبلۍ کې دي په یو بل چقړې تپي. دا د ورمړه غویان دي، دي نه خدای راستي که څه جوړ شي، خو 2-3 کاله به په دغې کې دي چې زمونږ بنداڼو دا دی او زمونږ بنداڼو دا دی. یو خو چې د چا چا د کمې کمې علاقې ممبران دي او ووټونه هم وله ورکړي دي، د سړي زامن شي چې څه کار هم پېښ شي ورپسې وایي دا کار دی. که اړ بای شای وکړه ښې لختې ځان سره یوسئ او دې غوږونو ته یې ورته وایي چې ته مونږ مور له میړه نه یې کتلی، مونږ دې له ته ممبر کړی چې دا کار به کوې، دا کار به کوې، دا کار به کوې، دا کار به کوې. یریږئ شرمېږئ ته ما خدای بیړه غرقه که چې غرقه شي تر کومه پورې به د دې خانانو نوابانو غول څټئ.
دا غوږونه پیش نه کوي. د غیرت په ځای کې هم چرته څه وکړي که غوږونو ته یې لختي کور ته ورشئ د شپې په 2 بجې او دروازې پې وټکوه چې راپاس زوی مې ناجوړه دی ډاکټر را سره نه راځي. که څوکیدار یې ویلې چې خدای څوکیدار یې دې خپو ته لختي ونیسي دروازې پې ماتې کوي. دلته به ماله راشي دي ممبر صاحب چې لیکلي دي خو ته لږ دا کار وکړي ممبر ته لیکلي نو ما تسله نه ځواب شه دا ممبر تاسو نه جوړ کړی دی دا وزیران تاسو سره جوړ کړي دي دا دغه نه جوړ دي چې بس ښځې دې ځان سره ګرځوي او ښځې دې ځي په صدر کې دې په 300 روپۍ سر جوړوي او ووټ والا ما ورکړی دی او زما په ووټ وزیر شوی دی په هغه پیسو دې ښځې له سر جوړوي او زه به ځمه چې خلکو پسې به ګرځم چې هلته مې دا کار وکړه هلته مې دا کار وکړه چېرته د سړي زامن شي خدایم خوار کړه تباه کېږي یا صرف تباه کېږي پاتې کېږئ نه. نو عزیزانو عرض مې دا و چې خدای رانیولي یئ خدای ته رجوع شئ کنې تباه کېږئ غرقېږئ هلاکېږئ. نو عزیزانو عرض مې دا و چې خدای رانیولي یئ خدای ته رجوع شئ کنې تباه کېږئ غرقېږئ هلاکېږئ. خیره درته شوې ده په ډېر عظیمه اجتماع کې چې خدای د چا په تقدیر کې چې هدایت نه وي تباه یې کې دا هغه راسې مېړه ګبراویږي او بوږنېږي چې دا ملک تباه کېږي. نن چاته د سر د سوري ځای نه میلاویږي د سر د سوري او ستا په پاکستان کې جګړه په دې ده یو وایي ما وزیر کا بل وایي ما وزیر کا کني مټي زیږم بل وایي ما وزیر کا کني مټي زیږم بل وایي ما وزیر کا کني مټي زیږم ستا په ملک په دې جګړې بیا د هغې لپاره چې کوم تیاري د بنګلو کېږي د ملک او د قوم لکها روپۍ په هغې لګي د هغې په فرنش باندې. نو عزیزانو عرض مې دا و چې ما وړاندې م تاسو ته دا عرض کړی چې تمام آفتونه چې دي هغه د اسمان نه راځي اگر چې مونږ غریبو خلکو خبره ځای نه نیسي د خوارو خلکو خبره ځای نه نیسي ځکه رحمان بابا وایي لیونی شوم نن مې یار لیدلی نه دی ما د درس جهان سردار لیدلی نه دی زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته په جرګه کې مې نیستګار لیدلی نه دی. جرګه کې څو غریب سړی پرېږدي جرګه خو د سرمایهدارو ملکانو مشرانو د دې زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته په جرګه کې مې نیستګار لیدلی نه دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی. غریب سړی چې د 1 کروڑ روپو خبره وکړي خلک ورته کښېنه مړه خپل حیثیت ته دې وکړو حیثیت ته دې خان څه وایي دا ته څه اوس که خان د دې وښکو نه داسې په دریابونو غول را روان په دریابونو نو مونږ به ورشه خان شات دې د خولې وښکي به والا پاک شات دې او د غریب د خولې نه که رښتیا شات خوله دې پاکه که مړه پاک خپل حیثیت ته دې وګوره داسې یو که نه تاسو ټول داسې ما د پاکستان قوم وپېژندم ملک دنیا مې ولیده دا د خانانو تالیسیت او جاروکا دا بېغیرتو پوندې ما وپېژندم ما څه کار دی چې زه به د خان حجرې ته ځمه خان حجره کې زه متیازې ولې نه کوم چې زه زما ایمان د امام مالک رحمت الله علیه ایمان زما د امام بخاري رحمت الله علیه ایمان زما د امام ابو حنیفه ایمان د امام احمد بن حنبل ایمان نو دا ذلیل قوم ما پیژندلی دی چې دوی خان او نواب ته نه شټي په خدای قسم که تا ایمان ځان کې پیدا کو او تا خدای په صداقت وپېژندو دا خلک به ستا خپو کې پراته او د سپو غوندې به تا ته را روان نن موږ د سپو غوندې د هغې په دربار کې ولاړ نو عزیزانو دا ټول آسماني افتونه دي چې موږ د عقل نه کار نه موږ هغه عقل چې د ځان پیژندلو دپاره موږ له کوم خدای را کړی نو ځان را باندې پیژندل خو څه کې خو مو نه پیژندو خو خپل ځان مو هم نه دی پیژندلی د خپل ځان مو هم نه دی پیژندلی نو دې وجې نه الله دې په دې قوم رحم وکړي او د رحم امید مې ځکه نه ښکاري چې رحم په هغه قوم کېږي چې کوم قوم په خپل ځان په خپله رحم کړي کوم قوم چې په خپله په خپل ځان رحم نه یې کړی هغه قوم باندې د اسمان نه رحم نه کېږي نو عزیزانو ځان وپېژنئ عقل نه کار والی خدای تا سره وخت پیدا کوي خدای له وخت ورکوي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کوي یو خبره تاسو ته وکړم یو ښځه ده کونډه ده او 4 لوڼی دي سهار راوځي
ضمیر دا اجازت نه ورکوي چې زه چاته سوال وکړم بس وګرځي واپس لاړ شي په څلورمه ورځ لاره کې یو مردار خر ولیدو سوچ یې وکړ چې مسله دا ده چې سړی د لوږې مړ کېږي هغه ته مرداره خوړل جایز دي راشه چې نن دې لوڼو ته دا د خره غوښې یو څه او څه وخت به پې تېر شي یو سړی دی هغه حج ته روان چې حج ته روان دی نو هغه د ښځې نه پوښتنه وکړه چې دا څه کوې خورې ویل زه لار وهه ویل نه زه پوښتنه کوم ویل زه کار کوم کار دې څه دی چې پوښتنه څه کار دې شته لکه هغه ورځ یو سړی زه ناست وم راواوړېد السلام علیکم سړک د هغه غاړې نه راواوړېد هسې جي یو تپوس مې کولو چې دا موجوده حکومت څنګه دی مل روانېږه ویل نه چې مل روانېږه بس لاړ د هغه ورځو کې هغه تبلیغي اجتماع چې شیخ غوندې وم چې اجتماع نه نی راغلی ګناهګار نه شم بیا راواپس شو جي هسې تپوس دا درته یم روانېږه که نه په دې سړک دې راکاږم کار دې څه دی ځه که زه درته ووایم چې داسې دی نو تا له به پرې څه فایده وکړي او ستا دې پوښتنو سره کار څه دی زه چېرته الله الله کوه د دې پوښتنو نه په سبا مې چې کتو بیا راغی ما ته وې ستا په خبره مې سوچ وکړو واقعي ما بې ځایه پوښتنه کړې وه معافي غواړم من معافیانې مه غواړه لار لنډوه وخت کم دی کار ډېر دا هر منټ او هره ګړۍ د دې به قیمت ورکوي خدای ته دې خو وګورئ د ځان د جوړېدو دپاره چې په هسپتال کې سملې نو د ډاکټر او د دوایي قیمت ادا کوې که نه قیمت یې ادا کوئ کمره که ونیسي قیمت یې ادا کوې که نه چې دا ځان مې جوړ شي نو چې د بیمارۍ قیمت ادا کوې او څومره زمانه دا ستا ځان جوړ خدای ساتلی دی د دې به قیمت ادا کوې چې دا غوږونه مې دومره کاله درته جوړ پیدا کړي د دې قیمت راکړه دا سترګې مې درته جوړې دومره زمانه پیدا کړې وي قیمت یې راکړه لاسونه دې جوړو قیمت یې راکړه خپې دې جوړې وي قیمت یې راکړه د دې به قیمت ورکې وخت کم دی او کار ډېر دی او د دې قیمت څه دی د دې قیمت دا دی چې هر وخت دې وایه چې الحمدلله هر وخت دې وایه سبحان الله هر وخت دې وایه استغفر الله ګناهونو معافي غواړه او چې کوم نعمت یې در باندې کړی دی د هغې شکر ادا کوه نو وخت کم دی ټایم پاس کولو له راشي چېرته چې بجلیګر ملا سره کښېنمه چې ټایم لار لنډه وه خانه دې خرابه شه تېرېږه تاسو پوه شو په خبره نن زمونږ اوقات ټول په دې تباه دي غلي ناستو صحیح غلي عادت کوي په دې چې هغه وایي چې الله یو ځله الله ویل د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر وي یو ځل الله ویل په دې عادت کوي غلي ناست کني جاړي به عمر له به جاړي لکه نوح علیه السلام قوم ته ویل چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغوندې وخاندئ بیا به داسې جاړئ چې ټول عمر به جړا څوک راټینګول ټول عمر به جاړئ او تباه به یې نو هغه ښځې ته هغه سړی ورته وایي چې هسې تپوس کوئ لار لنډه وه وی بوډای پرېږدم دی نه چې حال دې نه ویلی ویل نه مې پرېږدی وی نه وی زه کونډه یم څلور لوڼه مې یتیمانې پاتې دي نن څلورمه ورځ ده چې زم نهره یم لوڼه مې م نهري ټوله ورځ راوځم بار وګرځم هېڅ پیدا نه شي ضمیر اجازت نه راکوي چې چاته سوال وکړم نو نن مې خیال و چې دا د خره غوښې به یوسمه بېګاله به یې پخېږو په دې به شپه تېره هغه حاجي ورته وایي ځم سړی حج ته روان ویل ته څه کوې ما سره چې لاړ شي زما کور کې خو ستا د مېلمستیا څه شته زم در سره دا د مردارو غوښو ښکاری به زه په سر ومه بوډۍ ته به را سره هسې روانه یې وبه کوي داسې شیخانو وبه کوي چې سخا غوښو ښکاری پر جامې پلیتي مونږ گزاریم جامې پلیتي نه خدایم خوار پاکې جامې ښځې درته وینځلي او صاحبه او دسلی دلته اوبه ګرمې کړي او ځان اصولی راشه په جومات کې ودرېږې دا ټیټ پاس خو هر څوک کېدی شي خبره ده دغې کوه چې د سخا غوښو ښکاری دې ور په سر کړي او بوډۍ سره روانې او دا خلک درته ګوري مولانا روم نه شمس تبریز ورته ویل ما سره نشي ګرځېدلی ګرځم ما هر څه پرېښوه ویل ورشه شراب راوړه د بازار نه لاړو د شرابو بوتل یې لاس کې نیولی دی او په بازار کې را روان خلکو مولانا روم او د شرابو بوتل مولانا روم پروا ځکه چې هغه بل عالم کې ګرځېدو بیا بل نظام ته تللی نو عزیزانو عرض دا چې لوڼو ته ورسېده لوڼه ورته دروازه کې ولاړې دي ویل مورې نن دې هم څه رانهوړه ورته ویل بچیه غوښې مې درته راوړې ډېرې مزېدارې نو لوڼه یې خوشحالې شوه دا سړی حج ته روان و ده سره 600 روپۍ وې دغه کې خیال وکړو چې
दिल बदस्तावर के हज अकबरास, दिल बदस्तावर के हज अकबरास, 100,000 काबा एक दिल बेहतरास, सलजरा काबो न तावे दोना दादा दे उगो दा खेटा डकोल दादा गेना ज्यादा सब अशफाक 100 रुपए गीला वर्कड़े दे हज ले पजे पर को वापस कोरता अजी दा कहे वर्ता दुआ कई चवाजी साहिबा तो जिस वक्त के मलकेगे नो अल्लाह दे पदा वक्त के दे ईमान दौलत नसीब आदवे मजीने वर्ता वाजी साहब तजे मलशो पर कब्र की दिखीगी मलेके दर न तपोस तराशी नो दासी सवाल जवाब दी नसीब शचजान पे खलास के अदरे में वर्ता हुई चवाजी साहिबा द क़यामत पोरस चे द कब्र न रा पासे न अल्लाह दे द पैगंबरानो पटूली के शुमार का असल और वर्ता हुई चवाजी साहिबा द क़यामत पोरस चे अल्लाह अदालत के यो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह शफात कई न पदा और अजबान दे दा अल्लाह दीदार हो द जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह शफात दे नसीब शाह दा दुआ देती वापस कोर तरा गया जान लाड़ रागल हज होक दता वही मक्का के रा सरावे दा चलो देवी जनेम तले संगे नहीं तले मुम सरावे मदीना के रा सरावे रोजे मुबारक तले सलात व सलाम वे दे वही वल्लाह कतले ममा हज तले ने अजियान वर्ता वही ताजा जी जालिम दरोग वाले वे दशपी चूदश खूब गोरी बखूब के वर्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि बचिया गम मकावा ताजे पकम औरत दागा गरीब पखेटा के दा हज पैसे वाचोले अल्लाह को मगा वक्ता पशिकल यो मलेका पैदा करा आगा मलेका बतर क़यामत पूरी हजुना के यो सवाब बे खुदा इस्ता पामल नाम की लिखी नो दे मरगरो दे आगा मलेका ली दले दस्ता पशिकल जकता सरा जगरे को अजीजानो गरीब परवरी देत हुई चा सरा हकुल देत हुई नन जमंग द मड़ो खैरातुना वगोरा द ژوندو खैरातुना वगोरा ودونه وګوره ارسه د نمود او د نام او ناموس د پاره دي خدای د پاره نشته نادار د پاره نشته محتاج د پاره نشته نامه چې چرته کیږي التار راځي صاحب خیرات خیرات کې چې ګوره صاحب هغه ور دلته ختمو وزیران هم پکې راوست کله خیرات ته وزیرستان دی نو شرمېدل ملک دی مونږ شرمېدل قوم یو سبا وای او ایسا خادی بکان دی طائفه دا عاشقانو رسم دا بوتانو والا دا دے لکستا دا دے قوم مزاج دا سی گردے دلے دے چی دا دوی اصلاح نکی دا سمیگی نا نا دا سری زامن کی او شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد دی تا فولاد خنجری دا فولاد و خنجر پکار دے چی سرونت قلم کے او پا دی سرکونو دا سرونو ڈیری پڑا دی سردا کا دا سڑی کی گی نا او نه به بنی آدم وخت چې نه راغلی لکه د سړي زامني نو په ډمو نیو کار نه کیږي نن د لاهور ایرمنډۍ هماغسې باقي ده د دنیا د انګا بنګا خلق ولا راځي او په لاهور کې زنا کوي په لاهور کې مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه پروت دی او په لاهور په ځمکه زنام کیږي په لاهور شاهي مسجد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکې مبارک او د ګیره مبارکه وختم پروت ته او پاغه لاهور کې زنام کی دا ملک بخورز ګوري تاسو چې شریعت چغه واه د لاهوري رمنډو سره به چل کوي بیا د ډیسکو ډانسرو د دمو سره به چل کوي بیا په ټي وي چې کومه دمه راځي د دمو سره به چل کوي شریعت راولي شریعت مونږ هم چې وایي شریعت دی راوي ونی تاسو اني کبره شریعت راوستل خو د یو لیونی په لاس کې پکار دی چې هغه نقشه وګوري د جنگي جرنیل پشار او وی جو جنگي گئی پدې نو مې د مراټوله کې او اجازهونو کې دوی کې سمندر ته نو مې د چا په لاس کې مې چې سورنه او ډول کې ولید خپې ته خوشي کوي ته وګوره چې تاسو مانه ټیکيږي کنه چا دې چې ګیره کله ولیدا پوزه ته وسه تاسو کومه ګیره کله کوي ورشي په ایران کې وګورئ सरकारी आर्डर शवे कम नहीं गिरा कला कड़ा लास्ते बस गई इस्लाम खबर मकव है इंशाअल्लाह अगर दर न रवान दे का अमरीके द ताकत इस्तेमाल पे को नुतासो बददी मुसलमानानो मंडी भी गोरई और दुई हाल बहु गोरई लका कुवैत पन्ने मगेंटा की कुवैत खाली को और इराक फौज पे वर्णना हो तो कब्जा ओकरा
शेख साहब तीला ځان په منډه خلاص او د کویت شیخ چې سلويخت خدي کړی سلويخت خدي سم د پندو د ګجرانو سنداګان دا شیخان به دلته نه راتله ستا په دې صوبه سرحد کې خلک کروڑپتیان شو د عربو د شیخانو د برکته مارغه رانیسه دا ټپوسته کسه بازان او باخه یو مارغه بهرانیو یو شیخ به په لس لک روپیا غست دا شیخان نه دي چې دې ځنه ماشوم پټ کی او بیا په اوخ سور کی او داغه ریس چکی ا ماشوم پیجاری ناجرا سره اوخ منډه تیزوي د مسلمانانو بچو سره د شیخانو دا کرتوتونه کړی نن مسلمان نوم خو پیدا کړ مونږ سره سب تباکی ګوغر کی کنن خلیج د امریکای په قبضه کې راغی